سلامونه ډیر درنو او محترمو اوریدونکو او لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. آیا کله مو ټوله ورځ تیره کړې خو بیا هم 2 یا 3 مهم کارونه درڅخه پاتې شوي او هغه مو لا هم نه دي ترسره کړي؟ که تاسو سره دغسې کیږي نو دغه درس خصوصا ستاسو دپاره ده. نن د وخت د مدیریت 4م درس دی. پر پلان جوړونه او مهالویش خبرې کوو. لومړی راځو پلان څه شی دی؟ پلان یو لیکل شوی یا ذهني نقش دی چې موږ ته ښیي څنګه څه وخت او کوم کارونه باید ترسره کړو. دا موږ سره مرسته کوي چې هدف ته ژر په منظم ډول او له فشار پرته ورسیږو. ولې پلان جوړونه مهمه ده؟ پلان جوړونه وخت تنظیموي. ته پوهیږي چې څه وخت او کم کار ترسره کړې. بل ذهن پاک ساتي. کله چې پلان لري ذهن دې خلاص وي ځکه کارونه درسره لیکلي دي او مشخص وي کارونه. د فشار مخنیوی کوي. بې پلانۍ سره انسان زیات ستړی او ورخطا کیږي او نه پوهیږي چې کم کار ترسره کړي. موخو ته رسیدل اسانه کوي. که پلان لرئ هدف ته رسیدل اسانه کیږي. پلانونه مختلف ډولونه او مختلف شکلونه لري چې د وخت له لحاظه یې موږ 3 برخې تر څېړنې لاندې نیسو. لومړی ورځنی پلان یا ډیلی پلان. ورځنی پلان د یوې ورځې لپاره ترتیبیږي. دا ستاسې ورځ منظمه کوي، وخت مو نه ضایع کوي او مهم کارونه درته واضح کوي. څه ډول ورځنی پلان جوړ کړو؟ د ورځې پیل کې خپل 3 تر ټولو مهم کارونه ولیکئ. د ورځې ساعتونه په بلاکونو وویشئ. مثلا له 8 نه تر 9 ورزش، 9 نه تر 10 مطالعه او همداسې وړاندې. کوشش وکړئ په خپلو پلانونو کې استراحت او تفریح هم شامل کړئ. مثلا 5 بجې له خوب څخه ویښېدل، له 6 څخه تر 2 بجو پورې ورزش کول، 8 بجې د سهار چای څښل یا ناشته کول او همداسې مختلف کارونه تاسو کولی شئ تر شپې پورې په منظم ډول سره پلان کړئ. بل ونیز پلان یا ویکلی پلان. دا پلان د یوې اونۍ لپاره وي چیرې چې ته هره ورځ هدفونه ټاکې او هغه هدفونو ته رسیږي. څنګه کولی شو ونیز پلان جوړ کړو؟ د اونۍ په پیل کې شنبه یا هم د جمعې ورځ خپل هدفونه ولیکئ. د هرې ورځې لپاره فعالیتونه مشخص کړئ. 1 یا 2 ورځې د بیا کتنې او ازموینې لپاره ځانګړي کړئ. مثلا دوشنبه د ریاضي تمرین، سه شنبه د فزیک ویډیوګانې کتل، 4 شنبه کورنۍ وظیفه بشپړول، 5 شنبه بیا کتنه، جمعه تمرینونه او ارزونه. بل ډول بیا میاشتنی پلان دی، منثلی پلان. دا پلان د اوږد مهال لپاره دی. مثلا یو تعلیمي هدف یا د مهارت زده کړه. څنګه کولی شو میاشتنی هدف جوړ کړو؟ د میاشتې په پیل کې یو لوی هدف وټاکئ. دا هدف بیا په اونۍ وویشئ. هره اونۍ ته یو فرعي هدف ورکړئ. مثال زه هدف ټاکم د انګلیسي لغاتونو زده کړه. اوله اونۍ باید 50 لغاتونه زده کړم. دوهمه اونۍ هماغه لغاتونه تمرین کوم. دریمه اونۍ ازموینه اخلم چې څومره مې زده کړي. څلورمه اونۍ خپل پلان ته بیا کتنه کوم. تاسو کولی شئ همداسې یوه میاشت یو هدف وټاکئ او هغه په اونیو فرعي هدفونو باندې وویشئ. د پلان جوړونې مهم ټکي: پلان باید واقعي وي، نه غیر عملي. استراحت ته هم وخت ورکړئ ځکه یوازې کارونه کول تاسې تر فشار لاندې نیسي. د ورځې یا اونۍ په پای کې ارزونه وکړئ. که پلان بدل شو فشار مه خورئ. ځینې وخت داسې کیږي چې یوه ورځ به ستاسې کار د پلان مطابق مخته نه ځي، نو کوشش وکړئ چې فشار لاندې مه راځئ، په بله ورځ یې وکړئ. په پلان جوړونه کې عامې تېروتنې: ډیر زیات کارونه په یو وخت کې کول. بل هیڅ استراحت نه کول. پلان لیکل خو نه عملي کول. ډیر خلک به تاسې لیدلی وي چې په اونیو دوی پلانونه جوړوي خو بیا هغه پلان عملي کولی نشي. بې ترتیبۍ سره کار کول. پلان هم یو ترتیب غواړي چې کوم کارونه باید د کم وخت لپاره مشخص شي. ارزونه نه کول. د پلان جوړولو یو مهمه خبر دا ده چې تاسې که یو ونیز یا روزانه پلان جوړوئ په بله ورځ یې وګورئ چې زما دا پلان څنګه مخته لاړ، بیا د همغه مطابق پکې تغییرات راولئ. ستاسو دپاره عملي تمرین: نن د سبا لپاره خپل ورځنی پلان ولیکئ. د روانې اونۍ لپاره 3 هدفونه وټاکئ او د میاشتې لپاره یو هدف وټاکئ. د راتلونکي جمعې یا پنجشنبې په ورځ ځان وارزوئ چې څو سلنه مو دا پلان تطبیق کړی. کاړینه وه په مهمو برخو کې تغییرات راولئ. په پایله کې ویلی شو پلان جوړونه یوه ساده خو قوي وسیله ده. که پلان ولرو وخت نه ضایع کیږي، ذهن مو پاک وي او پرمختګ یقیني کیږي. که زده کوونکي غواړي بریالي شي
نو پلان باید د ژوند یوه برخه وګرځوي.